باچو ښه دغه ماښام چې مې د کور ته یو درې غله راغله ښه باچا خو ته ګوري که نه چې غله راغله چې وکړه چې دا سړي خو غلا کوي ښه دا باچا به ته زموږ په شان جامو کې راووت هلکه څه کوئ غلا کوم ته څه کوې زه هم غلا کوم دې باچا ورته وویل زه هم غلا کوم راځه ویل موږ درې کسه یو ته هم څلورم شوې نو نو دې باچا ته پوښتنه وکړه چې تاسو غلا کوئ څه کمال دی درکې نو دی ووته ویل چې زه خو د سپي په غپا پوهېږم ویل ښه دا سپی د چا دی چې غپي دا باچا ورته وایي ویل دا د باچا سپی دی وایي پڅه یې غله راغلي کور وایي خو د کور والا نه پاتې سپی وایي زما د غي نه پرې چې خزانه ووایي ویل ښه تا کې ښه کمال دی دا باچا ورته وایي دې بل ته یې ویل تا کې څه کمال دی هغه وایي ما کې خو دا کمال دی چې کوم کور ته ورکړي وو زما د روپو ځای پېژنم چې دلته ښخې دي خزانه دلته ښه تا کې ښه کمال دی دې بل ته یې ویل تا کې څه کمال دی هغه ویل ما کې دا کمال دی چې زه د شپې سړی وینم تیاره کې او 10 کاله پسې د ورځې وینم هم پېژنم چې دا پلانکی سړی دی ویل ښه نو دې باچا ته یې ویل تا کې څه کمال دی هغه ویل ما کې دا کمال دی چې څوک غلا کې ګیر شي زه به سر خوځم چې خلاص شي ویل ته خو زموږ د زړه دښمن دی موږ غلا کوو چې موږ ګیرېږو ته سر خوځوه خلاصېږو به ویې ویل باچا کور ته پنډونه په شا لاړو باچا هم په شا دې ته راغی صبحي شاسپیانه راووت پلانکی راولي پلانکی چې راغی نو یو خو ته ګوري ویلي چې زه یې پېژنم که نه داسې ورته وکتل ورته ګوره قربان دې شمه باچا موږ ولې په دا سر وګوځوه چې خلاص شو که نه زه دې خوش یې کړې ویلې ویل خوش یې کړې که نه نو دغسې وختونه وو خلکو پخواني وختونه چېرته دي